واتساپ د ټولو نه غټ سیټینګ واتساپ د ټولو نه غټ اپډیټ تر اوسه پورې چې کله واتساپ الاونس شوی دی د هغې نه بعد تر اوسه پورې نن چې په واتساپ کې کوم اپډیټ راغلی زما په خیال دا د ټولو نه ډېر غټ اپډیټ دی. السلام علیکم ملګرو، جاوید رحمان یم. امید کوم چې ټول به ښه او ډېر وخت نه پس رالم دلته کې، خو په دې وجه رالم یقینا چې دا اپډیټ چې کوم د واتساپ راغلی دا ما وی چې دا تاسو سره شریک کړم. ډېر غټ اپډیټ واتساپ والو چې دی نوي سیټینګونه نوي اپډیټ په واتساپ کې اچوي. مطلب واتساپ چې دی لکه دا ډېر زیات زما په خیال څومره هم چې سوشل میډیا اپلیکیشن دی نو په هغې کې زما په خیال واتساپ چې دی دا د ټولو نه مطلب په اول نمبر باندې راځي. لکه د دې یوزر چې کوم دی هغه ډېر زیات شو، نو ځکه واتساپ والا چې دی دا نوي اپډیټ راولي او په آخره کې به زه تاسو ته دا هم وایم چې واتساپ دا دومره غټ چینجوالی مطلب دومره غټې تبدیلیانې یا مطلب نوي اپډیټس ولې دی واتساپ ته راولي. د هغې څه وجه ده نن چې په واتساپ کې کوم د ټولو نه غټ اپډیټ مطلب تاسو چې دا خبر شئ د هغې نه یا دغه تاسو وینئ نو تاسو هم حیرانه شئ چې او واقعي واتساپ چې دی دا ډېر زیات د تیزۍ سره مخې ته روان دی. ټایم ښه ډېر زیات نه ضایع کوم، زور موبایل سکرین ته او هلته کې تاسو نور طریقه ښیم چې دا کم اپډیټ دی مطلب دا واتساپ چې دی دا دومره غټ اپډیټ څنګه الاونس کړلی د دې موږ ته د دې نه څه فایده میلاویدی شي. دا ټولې خبرې به بیا کوو. که په چینل باندې یوټیوب باندې نو ځان سره چینل سبسکرایب کړئ او که په فیسبوک پیج باندې را ویډیو ګورئ نو دا پیج ځان سره فالو کړئ. د ټولو اپډیټ دا دی چې موږ اوس واتساپ ته دلته کې خپل رالو نو په واتساپ کې موږ دا زما واتساپ کې تاسو وینئ دلته بره چې کوم ځای کې موږ سټیټس لګو په دې ځای باندې په دې سټیټس په دې ځای باندې نو دلته کې به تاسو ته راغلی اپډیټ دلته کې ماته لیکل شوی دی اپډیټ دې ځای باندې پیل سټیټس موږ چې په دې داسې کلیک کوو نو دې ځای کې به زمونږ سټیټس مطلب شو کېدي او دلته کې موږ سټیټس لګولی یا به د نورو خلکو سټیټس یې کتي. اوس واتساپ چې دی تاسو ته زما واتساپ ښکاري مخامخ دې کې ډېرې غټې چینجولې راوستې دي. دې کې ما دا جیو نیوز چې کوم چینل دی دا فالو کړلی، مارک زګربرګ دا چینل چې واتساپ والا دا خپل چینل دا ما دا فالو کړلی. دلته کې دا دی دلته کې تاسو بره لاړ شئ دا تاسو ته ښکاري دا ټولې دا چینلې دي دا هغه خلکو چینلې دي مطلب کوم چې ډېر غټ خلک دی غټې چینلې دي په یوټیوب باندې نو هغه چینلې چې دي هغه واتساپ چې دي هغه اوس په دې واتساپ کې اډ کړلي. اوس دا چینلې تاسو په یوټیوب باندې نه دا تاسو په واتساپ کې دنده کتی شئ. مطلب تاسو چې به څه ډرامې یا مطلب کرکټ نوي اپډیټ چې به راتلو خبرونه به راتلو یا جیو نیوز باندې تاسو به خبرونه کتل نو هغه ټول چې دی هغه تاسو اوس په واتساپ کې دنده کتی شئ. د هغې لپاره تاسو ته یوټیوب ته یا فیسبوک ته تلل بالکل نه دي پکار او نه تاسو اوس مطلب یوټیوب یا فیسبوک باندې تاسو چې کومې ویډیوګانې کتي هغه تاسو اوس په واتساپ کې دنده کتی شئ. دا دلته کې په دې چې دلته کې تاسو سره ګوټ کې دا ښکاري سی آل په دې تاسو کلیک کړئ داسې دلته کې به تاسو دا ډېر شی چینلې راوړي دا ټولې چینلې دي دا خلکو چینلې دي کم چې مطلب غټ خلک دی یا مطلب کم غټې چینلې چې په یوټیوب باندې دي دا ټولې چینلې دا تاسو دې نه فالو کولی شئ. مطلب دلته کې دا ما 3 فالو کړل دي دا یو بر تاسو شروع کې دا چینل ښکاري دا یو جیو ټي وي هر پل جیو دا مطلب دې نه فالو کولی شي داسې دې ته وګورئ داسې دا دې نه دا فالو شو. دا چې فالو شي نو په دې نه مطلب موږ اوس د دې چې کوم نوي خبرونه په دې راځي یا مطلب په دې نوي اپډیټ راځي یا دا ډرامو والا چینل نوي ډراما الاونس کېږي نو هغه به تاسو دلته کې په واتساپ کې میلاویږي. دا وګورئ دا هغه چینلې دي کومې چې ما فالو کړلي دا دی دا هغه چینلې دي. اوس مطلب د جیو نیوز والا دی دا داسې دي تاسو کولی شئ په دې کې دا ټول خبرونه په واتساپ کې راځي دا داسې ټول مطلب تاسو په دې کې دا واتساپ کې کتی شئ. دا بیګا پیټرول ګران شي نو مطلب دا راغې دغه اپډیټ دی دا تاسو وینئ پوه شوئ. دا وګورئ पेट्रोल की कीमतों में एक और बड़ा इजाफा महंगाई के دا بیګا الاونس دا ټول چې کوم نوي اپډیټ راځي نوي خبرونه راځي هغه تاسو په واتساپ کې دغه شان ډېر په اسانۍ سره کتلی شئ. نو دا که مطلب تاسو سره نه راغلی نو تاسو خپل واتساپ اپډیټ کړئ تاسو سره به دا بیا راشي او که تاسو سره راغلی نو دا تاسو نه دغې فایده اخیستی شي. دې کې تاسو ځان چینل هم جوړولی شئ په واتساپ کې مطلب په دې پنسل په نشان کلیک کړئ داسې په دې دغه من یو منټ ښه په دې سی آل باندې تاسو دلته کلیک کړئ نو دې ځای کې تاسو د نورو خلکو چینل مطلب د ښکولی شئ لکه دې کې سرچ کولی شئ دې کې دا نور دا دې خو چې د دنیا چینلې په دې باندې راځي د دنیا خلک دی دې کې مطلب ریسلینګ والا لکه هر یو چینل په دې کې راځي هر یو شی به تاسو ته په دې کې میلاویږي. که ویډیو مو خوښ شوي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان افیزیل ضرور فالو کړئ.